بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کدمندو کتونکو، زیم ستاسو قربا، ستاسو ورور، ستاسو ملګری رایب خان د اتڼ په رنګینه شیشه باندې ستاسو مخامخ د یو نوي او ډیر خوندور پروګرام سره ستاسو خدمت کې حاضر یم چې د پروګرام نوم دی رباب منګې. قدرمندو کتونکو، په دې پروګرام کې زه تاسو ټولو مینوالو ته ډېر هرکلی وایم او هیله دا لرم چې تاسو ټول به ښه خوشحاله او مزې سره په خپل ژوند کې روان او ژوند به هم ډېر مزیدار او د مزې سره تیریږي. قدرمندو کتونکو، په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې به موږ ستاسو ته یو څو ښایسته ټپې، مصرعیزې، داسې سندرې د عرفان کمال په غږ کې اورو. عرفان کمال یو نوی سنگر او ډېر نامتو سنگر دی. تاسو به یقینا چې پیژنئ د هغې سندرې، کمې ټپې، کمې مصرعیزې، چاربیت وغیره تاسو به ډېرې اورېدلي وي. داسې مختلف شاعري به هم تاسو د هغه په غږ کې اورېدلي وي. د چا تعلق چې د یو یو ډېر داسې فنکارانه ګرانۍ سره دی. د هغوی د والد صاحب نوم چې دی هغه فضل ربی، د هغوی زوی دی. نو دته کوم تربیه چې د سنګینګ دی هغه دوی ته په کور کې هم میلاو شوی دی. نو د هغې کومې سندرې دي هغه به موږ تاسو ته اورو په دې اتړ په رنګینه شیشه باندې. نو که تاسو په دې پروګرام کې موږ ته څه میسیجز یا د هغې باره کې څه فیډبیک راکوئ، نو زموږ د پروګرام کوم لینک چې دی هغه دی www.facebook.com/سور د پښتنو. په دې دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده، په دې باندې تاسو موږ ته فیډبیک راکولی شئ. دې نه علاوه مینوالو، موږ په دې پروګرام کې ستاسو سره یو ښایسته شان ټاپک هم ډسکس کوو او داسې ګپ شپ به در سره هم لګوو. خو دې وخت کې تاسو ته زه یو مزداره شانتې شاعري د عرفان کمال په اواز کې اورول غواړم. نو راځئ مینوالو چې دغه ښایسته شان شاعري وګورو، بیا راځو تاسو سره نور ګپ شپ لګوو. چې دې راکړې مرتبه ده د الهام خالقه، خپل خاص بنده دې کړمه، فکر مې کړه عام خالقه. ید تباه ناړوان دې بچ کا زما قام خالقه. یا غاښ چې تی واخلي بیا بس کړي په بادام خالقه. او یا قربان خدای جانان جانان له انصاف ورکې نوی، چې تسلی تسلی مې د ملال ملال زړګي کوي نه. پکی مینا او مینا ښکارېدلې نوی، ما به تحفه تحفه یار له خپل زړه که زړه لېږلی ونی. نو ګوره دب دب زما سل مې پردل کې ځي، سل مې غلامان دي سلسونه په سل لارې ځي، سل پکې ریبارې. وګوره دب دب زما سل مې پردل کې ځي، سل مې غلامان دي سلسونه په سل لارې ځي، سل پکې ریبارې. او یا قربان
انو کسل می محلونا دی سل می بورجلونا دی سل پکی ډالونا سل پی او ځان دی کټاره دی د غضب زما وګوره دبدبی انو کسل دی جلاتیان پکی سل دی دروانچیان پکی سل دی نوکران سل می لگے دلی خنجرنا پور بلکی زی سل می پار دل کی انو کسل دی سہیلے زما سل گڑی چیلے زما سل پڑی سیلے زما سل می کی جاوید سل استر برات داری زی سل پکیرے بارے وګوره دب دب زما سل می پار دل کی زی سل می غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکیرے بارے او یا قربان انو کسلمی صفتنا دی سلمی نوبتنا دی سلمی جمعتنا دی سلمی شجری دی سل کتابا د نسب زما وګوره دبدبی انو کسل میں سفرے کوي سل میں ناظرے کوي سل زمیدارے کوي سل میں پقلبو پسی جام بڑے پغو بلکی زی سل میں پار دل کی انو کسل میں معشومانی دی سل پکی زوانانی دی سل میں بوڑھے گانے سل میں مخ کے رستو سل کا مکلی سلو خیاری زی سل پکیرے بارے وګوره دب دب زما سل میں پار دل کی زی سل میں غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکیرے بارے او یا قربان انو کسل می دی خکاریان پکی سل می دی تازیان پکی سل می دی ہاتیان سل پا زنزیرونو سل تڑلی پا جلب زما وګوره دبدبی انو کسل دی حساب گر زما سل دی جادوگر زما سل دی شناسگر زما سل دا بڑو غشی سل او رنگت زلزل کی زی سل میں پار دل کی انو کسل پکی پا وقتو زی سل سرا دا تختو زی سل پا زڑگی سختو زی سل پکی نیزی سلی رانے توری ابداری زی سل پکی رے بارے وګوره دب دب زما سل میں پار دل کی زی سل میں غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل پکی رے بارے او یا قربان انو کسل دا شرافت پکی
پکې سل د شرارت پکې سل د حفاظت پکې سل پکې د روم سل د ترکو د عرب زما وګوره دبدبې انو کسل دی دورانه پکې سل دی جرمنه پکې سل کوي خانه پکې سلسل اشرفیت نجل بیت یو غزل کی زی سلمی پار دل کی انو کسل د باغی چو سرا سل می د مور چو سرا سل د تماچو سرا سل د ټیکادار په جازونو کې بمبارزي سل پکې باري وګوره دب زما سل می پار دل کیزي سل می غلامان دي سل سنا پسلارزي سل پکې باري وګوره دب زما سل می پار دل کیزي سل می غلامان دي سل سنا پسلارزي سل پکې باري جی مینوالو پروګرام ته یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی ستاسو مخامخ رباب منګې او کومه سندره چې مینوالو تاسو اوس وکتله هغه به هم تاسو ډېره خوښه شوي ډېره به هم په زړه لګېدلې وي مینوالو رباب منګې یو داسې زموږ په کلچر کې دی لکه تاسو مینوالو میوزیک وګورئ که نور کنټریز کې کوم میوزیک نور ملکونو کې کوم میوزیک چې جوړیږي نو هلته کې انسټرومنټ چې کوم دي کوم د دې دپاره کوم باجې وغیره ګیټارز دا یوز کیږي خو د پاکستان کې زموږ په دې ملک کې د پښتنو چې کوم میوزیک دی هغه د هرې یو علاقې دی هغې کې خاص توګه باندې رباب او منګې زیاتره یوز کیږي ولې چې زمونږ کوم میوزیک چې دی دا په دې باندې د دې دا یو قسم د بنیاد دی رباب او منګې د دې نه بغیر میوزیک مکمل نه وي نو ځکه پښتانه چې دي که هغه اتڼ دی که هغه څه ډانسز وغیره دي هغه ټولو کې رباب منګی ډېر زیات استعمالیږي یا که څوک شاعري کول غواړي صوفیانه کلامونه وي یا مختلف څومره چې که سندرې دي یا څه چاربیتې دي ټپې دي مصرعیز دي په هر یو میوزیک کې رباب او منګی شامل دی نو مینوالو دې نه علاوه به موږ یو ټاپک باندې هم خبرې اترې کوو هغه به زه تاسو ته لږ وړاندې وایم خو په دې وخت کې زه غواړم چې تاسو ته یو بله ښایسته شانې شاعري د عرفان کمال په غږ کې واروم نو راځئ مینوالو چې وګورو دا یو مزهداره شان شاعري بیا راځو تاسو سره نور ګپ شپ لګو اوس به مو خوند سوي د دومره خفګانونو نه پس یا جواب دا راک د ډېرو منتونو نه پس دروغ به نه وي زمنم خو زړه مې چرته مني یا بې وفایي او بیا د دومره قسمونو نه پس بنارسې په سره وي مالا په جنګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مسته محبوبه بنارسې په سره وي مالا په جنګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مسته محبوبه و سرې لبانې رنګ راځي مسته محبوبه جینې ولاړه وینم دنګی غاړه وینم دوای دواړه د باغی چینه یې بویونه د لونګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مسته محبوبه
بنارسې په سروي مالا په جنگ راځي سرې لبانې رنگ راځي مست محبوبا و سرې لبانې رنگ راځي مست محبوبا پسر د شال وینما مخ د مشال وینما شین کې د خاله چې درته وګورم په ما نشي د بنګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا بنارسې په سروي مالا په جنگ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا و سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا زلفی فوجونه دستا سره تاویزونه دستا سترګې بازونه ستا د دادا سره پټڼې د فرنګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا بنارسې په سروي مالا په جنگ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا و سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا ډېر د کالی وینما ګوتې سلی وینما سپین چمکلی چې چاته وګوري جهان ور باندې تنګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا بنارسې په سروي مالا په جنگ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا و سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا دغه لیلا راغلا ښه په خندا راغلا په مشغوله فلیره بلا به بېګاله په پالنګ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا بنارسې په سروي مالا په جنگ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا بنارسې په سروي مالا په جنگ راځي سرې لبانې رنګ راځي مست محبوبا جی مینوالو یو ځل بیا واپس تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو او پروګرام دی زموږ رباب منګې او زه یم ستاسو کوربه راهب خان. یقینا چې مینوالو دغه سندره به هم ستاسو ډیره خوښه شوي د عرفان کمال په غږ کې چې تاسو واورېده په اواز کې. مینوالو په پروګرام کې مو د ټاپک باره کې هم خبره کوه چې په هغې به مونږ ګپ شپ لګوو خبرې اترې به پرې کوو. نو مینوالو د ټاپک مطلب دا وي چې ستاسو نالج کې اضافه وشي چې کله مونږ ډسکس کوو نو زموږ نالج ورسره هم سیوا شي. او مینوالو دا هغه ټاپکس دي هغه موضوعات دي کوم چې زموږ د ژوند سره تړلي وي په هغې باندې مونږ خبرې اترې کوو. لکه نن چې مونږ ستاسو وړاندې یو موضوع راوړی دی هغه د غم او خوشحالي. مینوالو غم او خوشحالۍ باندې به مونږ لږې خبرې اترې کوو چې غم او خوشحالي څه ته وایي او زموږ د ژوند کې دا ولې راځي. نو مینوالو غم او خوشحالي یو قسم ته رو خور دي. زموږ ژوندونه چې دي هغه د خوشحالۍ او د غم نه مکمل نه دي ځکه چې زموږ ژوند کې خوشحالیانې هم راتلی شي غمونه هم راتلی شي. خو مینوالو غم او خوشحالي چې دی بعضې خوشحالیانې مونږ خپله د هغې د بلخپله تیاری کوو او بعضې خوشحالیانې داسې چې اچانک راشي یا غمونه اچانک راتلی شي. څنګه چې مونږ لږ وروسته لاړ شو 1947 ته نو هغې ټایم کې چې زمونږ دا خوږ پاکستان کله جوړېدلو نو دې دپاره زمونږ مسلمانانو زمونږ خلکو ورته ډېرې قربانیانې ورکړې وي. دا ولې چې مونږ ته دا خوشحالي راکول غوښتل چې کومه مونږ ته اوس میلاو شوې ده د پاکستان په شکل کې زمونږ ټول مسلمانانو ته یو آزاد ملک مونږ ته راکو یو جمهوري ملک کوم کې چې مونږ د خپل څه چې کوی شو نو خپل
خپل ملک کې کوو د چاره باندې څه زور زبردستی نشته دی. اسلامي ملک ته مونږ پکې خپل اسلام چې کوم طور طریقې دي هغه پکې مونږ کوی شو. دا مونږ ته یو خوشحالي میلاو شوه زمونږ په ژوندونو کې، لکه زمونږ ابا او اجداد چې کوم تیر شوي د هغوی هم یو غټه خوشحالي وه زمونږ دپاره ده چې هغوی ته میلاو شو او مونږ ته میلاو شوه. نو مینهوالو خبرې اترې به وړاندې نورې هم کوو. زه غواړم تاسو ته یو بله مزیداره شان سندره د عرفان کمال په غږ کې واورم. نو راځئ مینهوالو چې دغه سندره وګورو او خوند ترېنه واخلو. زما هم په هغه کلي کې قیام دی، یا محبت چې چرته عمر لا بدنام دی. نو لکه شمع ظاهر خان دی پټ جړیږي، یا د شاعر غریب جنس دی خو ناکام دی. ښکلي څومره زورور وي خو د سر د پاسه سر وي، د مزې خپل هنر وي فنکاران څه بختور وي، د مزې خپل هنر وي فنکاران څه بختور. د سپومې په تمه ناست یم چې خبرېږم ما سحر وي. هغه خلک به رتلی شي چې په ځمکه یې نظر وي، هغه خلک به رتلی شي چې په ځمکه یې نظر. زه په ګوټ کې چرته جاړم چې په کلي کې اختر وي، چې دا مونږه سادهګان یو که دا ښکلي جادوګر وي، چې دا مونږه سادهګان یو که دا ښکلي جادوګر. په هر حال کې درته خاندم که مې زړه پر هر وي. اباسین څه لیونې دې د خپل ځانه مرور وي، اباسین څه لیونې دې د خپل ځانه مرور. د غربت سوې ځواني لکه ځمکه باراني، زما زور زما ځواني ستا په حسن قرباني، زما زور زما ځواني ستا په حسن قرباني. عقل تل پټه پوړون عشق رانج سلیماني. دا د سرو ګلو موسم دا بې کچه ځان ځاني، دا د سرو ګلو موسم دا بې کچه ځان ځاني. هر یو تاخ کې دي پراته ستا خطونه پخواني. پېښور کې ملنګي او پکلي کې خاني، پېښور کې ملنګي او پکلي کې خاني. محبت 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 صد اشنا سلطانی د سلطانی. د دولت هر یو انبار نه د فضل ربانی، د دولت هر یو انبار نه د فضل ربانی. چې پیدا شوم پښتون رب ستا مهرباني. چې ورتلی په اباسین اوس کوه پهلواني، چې ورتلی په اباسین اوس کوه پهلواني. نو هسې یو خبره ده، هسې یو خبره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره. نو هسې یو خبره ده، هسې یو خبره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره. ستا مخې له څوک درځي، ستا مخې له څوک درځي، ستا مخې له څوک درځي. هو ستا مخې له څوک درځي، ستا مخې له څوک درځي،
ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره ده غر سره ډغره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره تا سره زما مینا تا سره زما مینا هو تا سره زما مینا تا سره زما مینا تا سره زما مینا یار خپ نردا یار خپ نردا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورا نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ما عرفان کمال ندا ما عرفان کمال ندا او ما عرفان کمال ندا ما عرفان کمال ندا ما عرفان کمال ندا هسې مرورا ده هسې مرورا ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره نو هسې یو خبره ده هسې یو خبره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره جی مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو خپل پروګرام کې پروګرام دی زمونږ رباب منګې په رباب منګې کې مونږ لګیو تاسو سره خبرې اترې کوو تاسو ښایسته ښایسته سندرې اورو د عرفان کمال په غږ کې او اوس چې کومه سندره مینوالو تاسو اورېده د عرفان کمال په غږ کې نو امید لرم چې دغه سندره به هم ستاسو ډېره خوښه شوې وي ډېره به هم په زړه لګېدلې وي ډېر خوندونه ترېنه هم اخیستلي وي مینوالو خبرې اترې مو کولې د غم او خوشحالۍ باره کې نو غم او خوشحالي چې دا مینوالو دا اچانک راځي خو د خلکو په نظر کې لکه څنګه چې موږ مینوالو وګورو چې یو کس دی هغه بانډ راووتو د پیسو نو هغه ته اچانک پته ولګي نو دا وایي چې هغه باندې خوشحالي راشي نو مینوالو خو هغې دپاره هغه مخکې نه تیاری خو هم کړی و چې لکه هغه بانډ واخیستو او بیا هغه دغه بانډ راووتو نو هغه ته یو خوشحالي میلاو شوه یو 20-30 لاک روپۍ یا 1 کروڑ نو هغه ته एकदम دا میلاو شي لکه اچانک ورته میلاو شي خو هغې دپاره هغه اوله نه تیاری کړی و نو همدغسې مینوالو غم هم اچانک میلاوېدی شي خو مینوالو دا غم او خوشحالي چې کله مونږ وایو چې مونږ باندې د خوشحالي راشي خو هغې دپاره مونږ مخکې نه تیاری وکړو یا که تیاری مو ورته نه وي کړی نو هغې دپاره سوچ کوو ځکه چې الله تعالی موږ ته د دماغ راکړي دي نو څه دپاره یې راکړي دي همدغې دپاره چې موږ پرې سوچ وکړو د غمونو نه پرې خلاص شو او خوشحالیانې زموږ ژوند کې راشي ځکه چې د دې خوشحالیانو سره زموږ ژوند کې اضافه هم کیږي او موږ غواړو چې زموږ ژوند یې خوشحاله وي او ښایسته وي مینوالو خبره اترې به وړاندې نورې هم کوو راځئ مینوالو چې یو بله مزیداره شان مصریزه د عرفان کمال په غږ کې واورو نو راځئ چېرته لاړ نه شئ موږ سره اوسئ نو لپې لپې زهر خورما لا ژوندې یمه او راشه راشه د یار غم لا ژوندې یم نو اباسین د غرغنډو
د پاره مرګ دی او د حالاتو جهنم لا ژوند یم او لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا او لګي لګي شملتانا لګي لګي شملتانا لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا مازیګرې په تېرېدو ښکاري لږ راته بیا وګوره نور د دیدن په ډوبېدو ښکاري لږ راته بیا وګوره نور د دیدن په ډوبېدو ښکاري لږ راته بیا وګوره مینې دې ډېر کړم پریشانه مینې دې ډېر کړم پریشانه لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا ما ملنګي د دې کوڅو کولا ستا په خاطر یارا مینه د ګل مې په ازغو کولا ستا په خاطر یارا مینه د ګل مې په ازغو کولا ستا په خاطر یارا جفا دې ډېر کړم پریشانه جفا دې ډېر کړم پریشانه لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راواړه جانانا په منډه مزه سا واخلا درته مینت کوما زما د خوږ زړه نه دعا واخلا درته مینت کوما زما د خوږ زړه نه دعا واخلا درته مینت کوما دوه ورځې ژوند دی د ارمانه دوه ورځې ژوند دی د ارمانه لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا ستا په کوڅه کې د غمونو کاڼي ستا په سایل وریږي د غمازانو د نیتونو کاڼي ستا په سایل وریږي د غمازانو د نیتونو کاڼي ستا په سایل وریږي ته ورته شین شې د خندانه ته ورته شین شې د خندانه لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا او لوګي لوګي شملتانا لوګي لوګي شملتانا لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا لګي په چل چل کې سترګې راوړه جانانا میناولو زموږ د ژوند داسې دی چې په دې باندې کله مونږ باندې غمونه راځي او کله خوشحالیانې خو انسان باندې چې کله خوشحالي راشي نو هغه دغه لمحه دغه وخت هغه په هیڅ صورت باندې
چاته ورکول نه غواړي ځکه چې هغه وایي چې همیشه دې په ما باندې دا خوشحالي وي او چې دا وخت هم نه تېرېږي خو هغه چې بعد کې دا محسوس کوي چې لکه اخره کې دا محسوس کوي چې آیا دا لمحه خو ډېره زیاته زر تېره شوه او اچانک په هغې باندې غم راشي نو هغه غم نه هغه زر تر زره راوتل غواړي ولې چې هغه برداشت کوی نه شي ولې چې غم چې دی هغه ځان سره داسې مشکلات راوړي داسې مسایل راوړي چې هغې کې انسان ډېر زیات ټینشن او ډپریشن شکار شي چې بیا په مختلف بیماریو نه هم راتلی شي نو غم او خوشحالي چې دا زموږ د ژوند سره تړلي دي مینوالو ګورو یو مزیداره شان سندره د عرفان کمال په غږ کې گپ شپ به هم لګو خو سندرې خو به هم پکې وي که نه نو راځئ مینوالو چې وګورو یو مزیداره شان سندره د عرفان کمال په غږ کې چېرته لاړ شئ موږ سره اوسئ کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي مینه پرېږدم خو بس چل دې مینه ما نه پرېږدي لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړې یما ی د جانان غېږه څوک په خوښه په رضا نه پرېږدي مونږ په زړونو کې د یو بل دیدنونه کوو یا مونږ د سترګو دیدنونو ته دنیا نه پرېږدي نو مینه کوه چې په هر کار کې د اخلاص پیدا شي یا دا داسې کار دی چې په زړه کې خس کې غلا نه پرېږدي ناستې مګونه مې انتظار بدل کړې ده ناستې مګونه مې انتظار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده ناستې مګونه مې انتظار بدل کړې ده ناستې مګونه مې انتظار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه دا چرته راوړلو کې ریبار بدل کړې ده دا چرته راوړلو کې ریبار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده ناکامی یم چې تا کله هم کږلې ده نو دومره ناکامی یم چې تا کله هم کږلې ده ما خپله خبره په تلوار بدل کړې ده ما خپله خبره په تلوار بدل کړې ده هغه لاره سار مچیار بدل کړې ده
هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. یا خو پرون ته نه وینو ځکه دومره ښکلې وه. یا خو پرون ته نه وینو ځکه دومره ښکلې وه. یا خو نن سپومې پروردګار بدله کړې ده. یا خو نن سپومې پروردګار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین. مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین. خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده. خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. ناس یم ګونه مې انتظار بدله کړې ده. ناس یم ګونه مې انتظار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې ده. هغه لاره څارما چې یار بدله کړې. د مینه والو پروګرام ته یو ځل بیا هرکلی او زه یم ستاسو کوربه راهب خان او تاسو ګورئ پروګرام رباب منګې. یقینا چې مینه والو دغه سندره به هم ستاسو ډېره خوښه شوي، ډېره به په زړه لګېدلې وي. مینه والو د پروګرام وخت سر ته ورسېدو، نو امید لرم چې دا پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوي او دا کوم ټاپک چې مونږ ډسکس کړو دا به هم ستاسو ډېر په زړه لګېدلی وي، ډېر خوند به هم ترېنه اخیستی وي. او که بعض اوقات څه مسټیک پکې شوي، څه غلطي مانه شوي، نو هغې دپاره زه تاسو نه بخښنه غواړم. او انشاءالله چې بلې هفتې له به په دې ټایم باندې د عرفان کمال سره هغه نه به نورې سندرې مونږ هم اورو، هغې په اواز کې په غږ کې. نو تر هغې پورې خپل کوربه راهب خان ته ورکړې اجازت او په تلو تلو کې د یو مزداره شان سندره هم د عرفان کمال په غږ کې واورئ او ما ته راکړې اجازت. الله په امان. یو ستانه ترسه جدایي مې په ځیګر پرته ده. بل خوا اوږده لاره د ژوند راته په سر پرته ده. تا به رسوا کړم په ما چرې دا ګمانونه کې. زما په خوله باندې ژرنده ستا د باور پرته ده. مونږ د دې کلي د بقا او ژوند خبره کوو. په دې زمون کډه د کلي نه بهر پرته ده. نو په داسې حال کې غېږ راته وکړه ناقراره لالي. یا چې لا په هر اندام مې دوړه د سفر پرته ده. او عاشقانه لاله وینه سترګې دې تورې تورې
عین کی ګوري ګوري وهي خالونه او عاشقان لاله وینا سترګې دي تورې تورې عین کی ګوري ګوري وهي خالونه عین کی ګوري ګوري وهي خالونه د جانان سترګې مې یادېږي او زار شمه د جانان سترګې مې یادېږي او زار شمه په خوب کې وینم وینم په خوب کې وینم وینم او چې ګیلې راته کوینه سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه او عاشقان لاله وینا سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه عین کې ګورې ګورې وهي خالونه سترګې دې ناچ کوي ګډېږي او زار شمه سترګې دې ناچ کوي ګډېږي او زار شمه قجر باڼه باڼه قجر باڼه باڼه دې ورته د ور غږوینه سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه او عاشقان لاله وینا سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه عین کې ګورې ګورې وهي خالونه یو زره کچ پکې نشته زار شمه یو زره کچ پکې نشته زار شمه د جانان سترګې کنا د جانان سترګې کنا او په کنډه ختلې دي نه سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه او عاشقان لاله وینا سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه او عاشقان لاله وینا سترګې دې تورې تورې عین کې ګورې ګورې وهي خالونه